خلیلزاد په افغان سوله کې د پاکستان دوه مخي رسوا کړه. بلخوا امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر د روسیې، ایران، پاکستان او طالبانو په اړه مهمې خبرې کړې دي. جزئیات هم د ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. خلیلزاد د ایران انټرنیشنل سره په تازه مرکه کې رسوا کړي چې پاکستان طالبانو ته د سولې خبرو کې د ګډون اجازه ورکوي، خو یوې هوکړې ته د رسیدو اجازه نه ورکوي. هغه ویلي پاکستان غواړي طالبان د زور له لارې افغانستان کې واکمن کړي، خو نړیواله ټولنه به هیڅکله دې کار ته اجازه ورنه کړي. بلخوا په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی یو ځل بیا پر پاکستان او طالبانو خوله خلاصه کړې او د دوی د اړیکو په هکله یې نوې څرګندونې کړې دي. حقانی د پاکستان پخوانی سفیر امریکا کې او اوس د ویلسن څیړنیز مرکز غړی هم دی. هغه ویلي چې په ټوله نړۍ کې طالبان او پاکستان یعنی د پاکستان دایمي ملګري یوازې طالبان دي. هغه دا هم ویل اوس مهال د سیمې هیوادونه له امریکا سره د سیالۍ په پار او یا هم نورو خطرونو د کمولو د دفع کولو لپاره غواړي له طالبانو سره لنډمهاله اړیکه وساتي او د خپلې اړتیا په پوره کولو سره بیا له طالبانو سره هیڅ راز خواخوږي او ملاتړ نه پالي. ولی پاکستان د طالبانو هغه خواخوږی او ملاتړی دی چې له دې ډلې سره اړیکې دایمي دي. هغه پر ایران او روسیې تور پورې کړ چې له طالبانو سره یې اړیکې غځولي او دا کار یې د ځینو ترهګرو ډلو له ویرې کړی دی او په طالبانو باندې خپله موقع وهي. حسین حقانی بیا د پاکستان په هکله وویل چې دا هیواد د طالبانو دایمي ملګری دی او د دې ډلې پر مټ هڅه کوي چې په سیمه کې خپلې ګټې خوندي او وپالي. د همدارنګه د سولې لپاره یوازې یوه لاره هغه ده چې پاکستان د طالبانو او ترهګرو ډلو له ملاتړ راوګرځول شي او پر وړاندې باید سخت اقدامات وشي. حسین حقانی تر دې وړاندې هم دا ډول څرګندونې کړې وې. پاکستانی حقانی ویلي و نړیوال د پاکستان د افغانستان حق کې تر غاړه ونیسي.